زیاخانه کې ورو روټۍ پسې وړاندې شو، مزدوریانې نشته دی، ټول ورځ چک چک وکړو او چې کور ته لاړ شو هېڅ هم نه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رورا بادر کړي ته کم ځای نه ټانګې دي عمددي ځینې ځي، راځه کېنه. زه ولور کرورا وخېجه بابو صاحب، و خیر او فضل یا هله زلمي وخېجه. مېلمه خلو چې بادر کلي کې څه شی کړې؟ بادر کلی کې مې سکار دی ځکه نو استاد ډېره ګرمي دی. بس بابو صاحب یو سورلی کمه ده، بس ځو. د دې یوې سورلۍ پیسې به هم زه درکم، خو ډېر ګرمي دی یار، کلو کلو به لاړو شو. واه بابو صاحب د دې نه بله کومه ښه خبرې، ځئ چې ځو. ځه بچیلکه ځه. ښه نو بابو صاحب چې داسې ټیلیفون هم را روان دی، یا لا توبه دا به څه شی کړو؟ داسې ټیلیفون هم را روان دی چې خلک به یو بل سره خبرې کوي، یو بل ته به ښکاري. خدای خبر چې هغه وخت به مو یو او که نه دربرو باندې والوړي دراب. خدای پاک خو دې مونږ داسې وخت ته نه پاتې کوي. بیګا مستاجي په جومات کې مسلې کولی، ویلی چې د قیمت علامې دي، د قیمت دا به د خردجال د راوتو اخیری وختي. خدای خبر چې د دې نه بلا مونږ څه بدتري ګورو. دجال سره به بیا ګورو، ما ته دلته ودرېږه. اوش وای زنده بس باد. بچی بس. په مزه مزه استاد. راځه بابو صاحب. 100 پیسې شو استاد جی. بابو صاحب یو نیمه روپۍ شوه. دا والا بابو صاحب دا خو 100 روپۍ دي. یار ما تو کنا اوس لږ ورځ کې ګوره 100 روپۍ بھی را روان دی. دا والی بابو صاحب. بابو صاحب خبرې ډېرې مزېدورې وي، اعظم ورسره مېلمه شه. خوشحالو سے یار. استاد جی دا خردجال هم پورا دوکه دی، دے دو کہنا بزان وساتے. او ہاں داتا نیز بیستا شو لاڑو. السلام علیکم. بابو صاحب زندہ باد زندہ باد. په خیر راغلی. خیر اوسې. دا جاړې ولي؟ جاړم نه، لرګي لامده دي، اور نه بلیږي، سترګې راله رندې کړې. یاره دا نیستي مې د خدای پاک غوسه کی، که نیستي مې نه وې که نه نو اوس به مې دله اوچ لرګي راوړي او بلول به وي. ښه دی چې په وخت راغلی. جمال خان ډېر زیات ټوخېږي، ډېره زیاته تبه ده چې ډاکټر لی بوځئ. ډېر بدحاله دی او زړګي هم کوي. ولې ټوخې ښه شوی نه دی؟ سهار نه پروت دی، ډېره زیاته تبه ده. ښه زه ټیک شوه، ته لږې اوبه ماله راواخله. ښه یا الله ته مې مل شي خدایه. په توبو توبه یا الله ردینه بدترې بدترې شته. آخ ما بچی جمال خانه ډاکټر له دې بوځما. دا واخله. زه ټیک شوه، زه دې ډاکټر له بوځم. خلو کلو بچی خلو کلو کا او کا الکه دا خو ډېر زیات ټوخېږي. دی کله نه ټوخېږي، د ده خو ډېره زیاته تبه هم ده. ډاکټر صاحب ټوخېږي خو د ډېرو ورځو نه، خو مور یې ویل چې سهار راسي تبه ډېره زیاته ده. چې ښه مرګ ته نږدې شي نو بیا راولي. دا څنګه خلک یې تاسو؟ خو داسې کار وکړه چې کور ته به یې بوځي، تولیه به لنده کړي، هوا به ورته په سر کېږدي. که هغې سره تبه کمه نه شوه نو بیا به ورته په ترخونو کې کېږدي او بیا به ورته دوی شروع کړي. پوه شي؟ زه دله دوایانې در کومه، دا به وله ورکړي. ټیک دی ډاکټر صاحب. دا واخله، د دې نه به یو چمچه
3 ټیمه ورکې. ډېره ښه ده ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب څو پیسې شوي؟ بس هغه مخکور روپو سره ټول 1000 روپۍ شوي. ها اوس هم لکه دا کار شروع کو. ها کم کار ډاکټر صاحب؟ جعلي نوټ یې ماله راوړی دی. ډاکټر صاحب تاسو وې دا خو مې نن ځان سره د ښار نه یو بابو صاحب راوستی و، دا غره کړی دی. دا دوی نه زه په صحیح نوټونو په صحیح روپو راوړم، په جعلي باندې نه راوړم. ډاکټر صاحب زه پوه نه شوم. د ځان راته مشروط مه جوړوه، مالې جعلي نوټونه مه راکوه، دوی نه راکه. نه ډاکټر صاحب بل وخت به پیسې درکم، زما زوی بیمار دی، دویانې رانه مې څاروه. دلبریا خفه کېږه مه، دوی دله زه نشم درکولی. ځانونه شرمولی دي. خانجي زه خو یم ډېر سوچونه پې مه کوه، دا میانه به پې خالي کړو. یاره زه ویم چې په کار مې نه راځي نو نامه هم نه راځي، بس ورکوی. خانجي اجاز دا میانه غواړي، قلم شیر ورک شو نو اجاز له به دا میانه ورکو که نه. ګولیا ډېر ګرم مه لګه، د وخت نه وړاندې ممره، اجازې ته لایس هم مه وایه چې مینه خالي شي بیا به ګورو. ډېره ښه ده خانجي. ګولیا نن سبا هغه دلبرې نه ښکاري چې چېرته ورک دی. خانجي ناست به هغه بدري جمال خاپیری سره په کور کې. ګولیا په قسمت باندې ډېر زورور دی. ورشه که نه د ګجرې ته یې راوله. ډېره ښه ده خانجي. ګولیا دلته چلو که چې رایې وله، د حجره م پې صفا که، کارونه مارونه پې ټیک که، زه راځم، زما لږ کار دی. ټیک ده که نه؟ زما راتګه پورې لږ ایثار که. په خیر راغلی جمال خانه بچی، راشه ماله، راشه 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 زما بچی. وی دا خو څه پورې یشېږي، دا همغسې دی، دا خو یشېږي. وی زما ماشوم، زما بچی. ته خو ډېر ستړی ښکارې، ولې ډاکټر نه اوسه؟ ډاکټر وو خو دوی رانه کا. دا نوٹ جعلی دی، دوی رانه ایساره کا. دا نوٹ دا راله یو بابو صاحب را کړی و. اوس پسې کېږي؟ ها دام شکر دی چې د مشورې یې رانه څه وانه رشته. هغه ویل چې تولیه لونده کوي په تندي ورته ږدئ، او که ډېر دغه شو نو په ترخونو کې یې ورته ږدئ. ها خو زیات نشي چېرته. زه بې وسه غریب نور څوک یم؟ یو سره کاسیره هم را سره نشته. سهار به ورسره بیا ګورو. ها خو یو خوا لاچاري شي او بل خوا خلک دوکه کوي. نو یا الله دا به څه کېږي؟ و درخانه بس اوس ته دا خبرې پرېږده، ورشه او تولیه لونده که او په ستندي ورته کښېږده. او هغه سپه دې مړاوې مړاوې ده، اړو شخوند نه وهي، هغه هم راته ناروغه ښکاري. یا الله رحم وکړي. درخانه سهار راسې مې څه نه دي خوړلي، که څه نوړی نیمه وي راکړه چې وخورم. ښه یو مسله خو نه ده که نه؟ ته چې لاړې که نه؟ ها رښتیا خان در پسې ګلې را لېږلی و، وایي چې څه سوال جواب دی نو حجرې ته دې راشي. خو دې خبر چې دې ولاسې وایي درته. دا واخله.
او ها چې سهار خان له ورځې نو لږې پیسې ته نقد راواخله او هغه اسباب به دې هم لږ حکیم ته وښیه او جمال خان بچي له به لږ دوایي هم راواخلې خدا خدای دې خیر وکړي ور بشم زه لږ هغه ماشوم ګورم بیا راځم وراره کټیان دې ماشاءالله خوراک شروع کړی دی خو داسې وکړه چې لږ ټیم خیال ساته سهار او ماښام به پسې بیا راشي به وبایځي که خیر خوښه دی نه چه مړه کم نیستا چه پیستا نستم پی پکې اچېنو الله په امان په مخه دې ښه شه السلام علیکم. وعلیکم سلام په خیر په خیر لږه تاسو بالکل روپه ته لږ شرط دی مېل جي چې زه لاړ شم لږ تپوس وکړم. مړه ته زمونږ تپوس چېرته کوې کښېنه حکیم کاکا هغه زما د سپي څنګه چالو شو؟ ډېر دل بریا هغه سپی راته ټیک نه ښکاري جل والي راته ښکاري هغه لږ چکر له بوتلې ده ما ویل که ته ژوند دې مات کو اوس په څه کوو حکیم کاکا زما د کور خو کټوی روټۍ هم د سپي په سر ده چې اس په مینې بیا خو به ډېره ګرانه شي. دل بریا خدای به خیر کړي نه امیده کېږه ما دوی مې وله ورکړې ده الله به یې ټیک ټاک کړي انشاءالله. حکیم کاکا څه چاره وکړه نور خو تا ته پته ده ډېر بېوسه یم. دلبره حوصله ساته وار مخه تا کوه الله به خیر کړي. سلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام په خیر په خیر شمس الدینه هلکه څنګه یې هغه واده څنګه شوه؟ حکیم صاحب ډېره ښه ده مور مې ته ډېرې دواګانې کوي لږې پیسې مې له راوړي دي. ډېره مهرباني په مخه دې ښه په مخه دې ښه. حکیم کاکا اوس ماله څه حکم دی زه څه وکړم؟ ته لږ صبر وکړه زه ته دوی لیکم دا به په منډه راوړي او اوس به یې وله راوړي ځکه چې بیا ګورې بازار بندېږي بیا ګورې دغه نشته دی ښه که نه چې زه یې وله ورکړم چې ښه شي ځکه چې زه بیا دغه ضربلي غواګانو پسې ورځم هغه خینې دې ګورم لږې. دا وله په یو منډه باندې روزغلو ښه او وله یې ورکړه ځکه چې لږ بیا ماښام دوکانونه بندېږي چې دا دوی وله ورکړه چې دغه دې ښه شي. صحیح ده دا به زه راوړم. ځه ورځه ورځه د مخې دې رڼا. د الله په امان. د الله په امان. او ته داسې وکړه چې ته دا چیلۍ مالش کوه زه لږ دغه نیازولي دې کور ته ورځم هغه میخو پسې. صحیح ده خانجي وایي مې حکیم کاکا له بوتلې هغه ولې دویانې مویانې ورکړې ویل چې ټیک به شي بیا به زموږ د اوبو لنډ روان شي. سلام علیکم خانجي. خانجي دغه یې دلبرې راغې. لاټو برنسا اوس راغی ما خو ګولې کور ته درلېږلی و ته خو کور نه وې. خانجي سهار راسې بازار ته تللی وم په لار را باندې لږ ناوخته شو چې کور ته راغم زوی مې بیمار و هغه مې ډاکټر له بوتلی و. دا واخله لکه ګوره دلبریا دا مینه تا له ماسې نه ده درکړې چې ته دې په ښارونو کې ګرځه او زه یې تا ته دلته انتظار کوم. تا دې حجرې ته کتلې دي د اوبو بندوبست وکړه د اکبر خان واده ته لږې ورځې پاتې دي خلک ځي راځي ته وګوره دې حجرې ته سم ډېران ترې جوړ شوی دی. خانجي دلبرې زمونږ کارونو ته اوزګار نه دی دی خو ټوله ورځ د هغه مې نه اوزګارېږي. هلکه ګولیا دا میمه څوک ده؟ خانجي د دلبري ښځه درته یادومه هغه هم د مې نه کمه نه ده ظالم بچی په خپله تور موسلي دی او ښځه یې سمه د کویکاف شهزادګۍ ده شهزادګۍ. زه تا ته حیران یم خپل قسمت په خپله پلټوی ته اخر د هغه تور موسلي نه غواړې څه؟ پرېږده خان نن نه به زما مخې ته رانه شي که هغه تور مستلي دی که هر څه دی خو زما خاوند دی او زما د سر تاج دی. نو ما کله ویلې چې د سر نه غوزار کا
خو لږ په مونږ هم نظر واچوه که نه. پرېږده خان چې بیا داسې حرکت ونه کړې. هلکه ګولیا داسې چل دی چې دا پیسې درله لږې در کومه، ته به داسې چل وکړې جی خان جی چې امیر عالم له به لاړ شي. خان جی په دې پیسو څه وکړمه؟ هغه ته ووایه چې ماښام له یو ګډ راوله. په ګډ څه کوئ خان جي؟ ولې څوک را روان دي څه؟ پټواري او تحصیلدار هم را روان دی که نه، او وی د خوږو د ترخو اوبو بندوبست هم وکړه. پوه شوم خان جي پوه شوم، بېغمه اوسه، دقه دې ورغلم. دا ته څه ځانګرې راګرې او په سر راته ولاړې؟ خان چېرته میږې راختلی دی که پته نه لګي چې څه چل دی. دلبریا ته ما ته څه لږه د ګوګو ولاړې؟ ورشه غارت راته وکړه، وی بیمار دی د اوبو بندوبست وکړه. ډېره ښه ده خان. زر زر کار کوه، داسې چک چک نه دی چې پیسې جیب ته واچوه، اوس به دې پته ولګي. ګوره ګولیا دا زما کار نه دی، زه ګیا نشم اریولی. او ټانګه چلولی شي ها؟ هغې کې نغدې وي که نه استازو؟ ګوره ګولیا تا ته ښه پته ده چې زما زوی بیمار دی، اسپه مې ناروغه ده، زه نور نشم اریولی، زه رانځم کور ته. څنګه به رانځې؟ دا کار به ستا هغه پلار کوي؟ د خدای د قهر او یریږه، د قیمت هغه لویې ورځې نه ویریږه. د سهار راسې دې راوستی ما او ریبه ما، سهار مې چیم نه دي څکلي، د وړګې د لاسه مې په خېټه کې درد شو. په ما باندې د خدای دپاره لږ رحم وکړه. ځان نه راته ساده مو جوړوه، تیاره خورې تیار خوره، زر زر کار کوه. ګولیا که د خان خاطر نه وې که نه، خدای که مې دله ټکم کړی وي. وغلی کېنه، زه دې جوړو پېژنم نه، دا څه بدر جماله ښاپېری نه ده، دا پټې دی پټې. ګولیا خوله سمه خوځوه، اوس خو دې را باندې خدای شته که یو ډکې مو ریبلو، زه یې نه ریبم، هی دغه دې لاړم درنه. ویمې خوښ به دې شم، زما د چړې لاندې راغلې. شکر دی چې اوس خو راغې. ډېر ناوخته دی کو، د چېرته ایثار شوی وې؟ خیر خو و که نه؟ ټوله ورځ مې د خان په بېګارونو کې تېره کړه، چې اوزګار شوم دغه دی راغم. جمال خان څنګه دی؟ تبه خو یې نشته، خو ټوخې یې نه پرېږدي. سی خوړلی دي؟ کور کې خو څه نه و، خو بانو ببو لږ یخني را لېږلې وه، هغه یې وګوټله. او د آس په داسې خیر خبر واغسته و که نه؟ او چې راتلم نو حکیم کاکا له ورغلی وم، هغه راته دوی ولیکله او راته یې ویل چې سبا له دا دوی روړه، بس په دې ښه نه ده. خان ته د پیسو نه څه ووایو که نه؟ تورخانې ما ورته د ویلو کوشش وکړو، خو خان ته مې خوله نه جوړېده، او مې نه ویل ورته. نو څه به کوو؟ زمونږ خو څه بل څه عصرم نشته. زه وایم سهار وختي خان له ورشه، ورته وایه چې اسپه مې بیمار ده او زوی مې بیمار دی، نو څه پته لګي چې زړه باندې رحم اوبو توی شي، تاله څه پیسې درکړي. تورخانې خان سره د خپلو کارونو دپاره هر څه شته، خو زموږ د خوارانو دپاره ورسره هېڅ هم نشته. تورخانې د هغوی په زکات کې هم زموږ نصیبه نشته.
دا خانان اوس هم لا په خوب ویده دي. درخانۍ پخوا به زموږ مشرانو ټوله ورځ د دې خدمتونه وکړل، حجرې به یې وله پاکې کړي، په مشکونو به یې اوبه روړې او بیا به ماښام لکه زما تش تور کور ته راغل. او د هغې د خیال دی چې موږ ماران یو او په خاورو پایو. او ښځې ته ښه وې، که دې خانانو زموږ خیال ساتلی، زه لیونی یم چې سهار نه تر ماښامه پورې به ما چک چک کول. او زم نن سهار ورغلی وم او د دې یو مات ګوټ کور په بدل کې راته دومره پڼ جامې کېښوې، ته به وایې مونږ یې په بیې اغوستي وو. درخانۍ په زړه کې مې ګوتې مه وهه، مه وهه، ته ما څومره په مینه دې کور ته راوستې، ته زما په پردو خدمتونو چېرته پیرزو شي. کله خو به خدای پاک زمونږ ووري، جمال خان به خدای لوی کي، زمونږ په ژوند کې به رڼا راشي. پته نه لګي چې د زموږ نیستي به کله ختمېږي. جمال خان وده دی؟ او اوس لږ په آرام دی، ټوخی لږ په کلاره شوی دی. درخانۍ سهاره راسې مې اسم نه دي خوړلي، څه راواخله، ډېر سخت وږیم. ښه زه ځم چې دله راوالم. خانجي دلبری خو راغلی دی، لنګې راکاږي. په خیر راغی خانجي. هلکه دلبریا هډ حرامه چې کار کوې نو بیا وګوره که نه، د حجره دې په یو ورځ کې لکه د شیشې وپړکوله. او که نه خانجي چې په خېټه موړ شي نو بیا ښار طرف ته منډې وهي، او چې نهر شي نو بیا دلته کې لکۍ خوځوي. خانجي یو خبره مې کوله. وایه بیا یې څه فریاد روړی؟ خانجي ما سره یو د 100 روپو لوټ دی او هغه هم جعلي دی. بچی مې هم ډېر زیات بیمار دی او اسپه مې هم ناروغه ده. خانجي که ته لږې ماله پیسې راکړې نو څه وپې والله ته وایي راوړم. ستاسو دا احسان به په ما باندې د غر نه زیات وي. ډېر لوی احسان به یې را باندې ستاسو، ډېر لوی احسان. خانجي ما هغه سودا په دلبري نه راوړو؟ ګلیا جی خانجي ته داسې وکړه چې د هغه کاغذ او پیسې ورکړه چې سودا مکمل روړي. ډېره ښه ده خانجي. خدای دې خوشحاله که خان. یا لکه دلبریا د 100 نوټ راکړه، هسې نه چې پولیس دې ونیسي، بیا به په زور هم نه خلاصېږي. الله دې خوشحاله که. دا واله هلکه دلبریا هغه بیګم له دې څه خواږه ماږه راوړه. ګلیا خولې له دې برغولې ورکه، خان ناست دی. خانجي ام ښځه سمه ښاپیری ده، ښاپیری، او په خپله تور موسلي دی. او راځه راځه چې کاغذ او پیسې درکړم، هغه سودا راوړه. دلبریا هغه اس په دې مکیم صاحب لبوزه ګورې ناروغه ده. ښه ټیک شو. خانجي نن سبا په دلبري باندې ډېر مهربانه نی. هلکه ته په دې خبرو باندې نه پوهېږي، ورشه شابه منډه که اوبه وروړه. ځه یا الله دا به څه کېږي؟ نه یې ټوخی ودرېږي، نه یې تبه کمېږي. دا به څه کېږي یا الله؟ سړی هم ناوخته کو. یا الله خدای زه څه وکړم؟ دا ماشوم خو سم یاشېږي. خدای ما باندې رحم وکړه.
فضل وکړه خپل وای زما ککې بس چپ Gede prägdama. Da wazn wala khwasa. Wala baadi matuma. Prägdama. خوش قسمت دې دلبري. یا لکه د دې خورا شمړ دوه ګور دې کټای دا زخم یار هغه پټای مټای ولې ګوتا پټای لګ راوړ یار دا خو بوش حکیم صاحب خو هغه دلبریاس بلاتل ما هغه دلبریاس پمړه شو وای ته دې غریب سره ژوند نه مجيبي خو ته دا څه وکړه چې ته په منډه ورشه وغلی اطلاع ورکړه ډېر غلط شاباله تور مسری خو مزیدی مزه تاسو بیمار دي کنه مې لاس را دی خوکا او د پیسې والا او د زوی علاج په وکا او نور رنګ مکوه اسی فزول خبرې ده دا څه کرنه کله په مو خیال ساته کنه ها حسن خاپیره دلبریا ته ښار نه رارسېدې خانجي تاسو او دلته او راغمه مل چې دا جمال خان تپوس به مو کومه او درخانې له مې پیسې هم ورکړې مې علاج ورلو کوي او تاسو هم پېښور ته تللی وي نو مې چې زه ستا په دې خیال وساتم درخانې ولې ستا خو لوپټم په سر نشته سر دې سر تور دی او ته خو ټوله زخمي دا چا پیسې ما راوړي د جمال خان بچي علاج به پې کوم پیسې هم پاتې نه شو هر څه تاره والا شو جمال خان مړ شو لاړو